أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. سورة الأعراف آيات نمبر 22 اتم سپاره ده. الله رب العالمین د مشرکانو بعضی عقیده او داغوی بعضی ناکار اعمال الله بیان کړل چې دا ټول دوی د ځان نه جوړ کړي او رب العالمین ته به منسوبول. لکه مثلا د بیت الله شریف نه به طواف په بربنډه باندې کو او بیا به دا ویله چې دا مونږ ته الله تعالی دا حکم کړی. او په ځان باندې رزقونه هم حرام کړي. اوس په دې آیات کې الله رب العالمین دا خبره بیانوي چې دا پاک رزقونه هر هغه رزقونه چې الله رب العالمین حلال کړي دي نو څوک دي د الله نه علاوه چې هغوی را لګیږي او دغه حلال شیزونه په خلکو باندې حراموي. نو الله په دوی باندې رد کوي چې د ځان نه تحلیل او تحریم دا مه کوئ. ځان نه شیزونه دا مه حلالوئ، د ځان نه شیزونه دا مه حلالوئ تر څو چې تاسو سره دلیل د الله په دین کې موجود نه وي. فرمای رب العالمین قل ورته اوایا اے حبیبه من حرما چا حرام کړي دي زینت الله خایست الله تعالی التي هغا اخرج لعباده چې راویستلی دي د بندگانو د پاره دوی به پزان باندې په وقت د طواف کې رب العالمین فرمای لباس پزان باندې حرام کړو. نو مخکې آیات کې الله رب العالمین ورته بیان کړل خذو زینتکم عند کل مسجد
چې کلم تاسو په منځ باندې ودرېږئ ځانونه ښایسته کوئ رب العالمین ته ښایست د بدن دا دی چې انسان ښکلی لباس واچوي دا نه چې لباس هغه وباسي نو دا لباس خو وریشن ښایست دی زینت دی نو دا چا حرام کړی زینت الله نه مراد ټول هغه شیزونه چې الله رب العالمین حلال کړي دي خو دلته مراد تینا جامې دي او لباس دی دا نه دي حرام په تاسو والطیبات او پاک شیزونه من الرزق د رزقونو نه چا حرام کړي دي هغه پاک شیزونه چې الله رب العالمین حلال کړي څوک یې حراموي ده اشاره د دې خبرې ته چې یو شیز حرامول دا د انسان په طاقت کې نه دی دا د الله رب العالمین کار دی چې څه شی حلالوي او څه شی حراموي قل ورته ووایه ای پیغمبره هی للذین آمنوا هي دغه خایس للذین د پاره د هغه کسانو د آمنو چې ایمان راوړي فی الحیات الدنیا په ژوند دنیاوي کې رب العالمین چې کوم شیزونه حلال کړي دا د مؤمنانو د پاره په دې دنیا کې او کافر هم ته فائدہ اخلي ځکه دا دنیا د آباده ده صرف د ایمان په وجه باندې که ایمان د مخ د ځمکې نه لاړو نو بیا به د دنیا تباه کیږي حدیث کې راغلی دی لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله تر څو چې دا د توحید کلمه په دې ځمکه باندې ویلې کیږي نو تر هغې به دا دنیا آباده وي نو ځکه الله ویله چې مؤمنانو د پاره الله حلال کړي دي خو فایدې ته کافر هم اخلي قل ورته ووایه ای پیغمبره هي للذین دغه ښایسته شیزونه چې الله رب العالمین حلال کړي د پاره د هغه کسانو دی آمنو چې ایمان راوړی دی فی الحیات الدنیا په ژوند دنیاوي کې خالصتا دا به یوازې خاص وي د مؤمنانو د پاره یوم القیامت په ورځ د قیامته په ورځ د قیامت خو به بیا دا ټول نعمتونه او ټول رحمتونه خاص وي د مؤمنانو د پاره په دنیا کې ته کافر هم پیدا اخلي خو حلال کړی دی رب العالمین د مؤمنانو د پاره هغه څه چې په قرآن کې ذکر دی کذالک هم دغه شان نفصل الآیات په تفصیل سره بیان او په وضاحت سره بیانو مونږه الآیات آیاتونو لرا لقوم یعلمون د پاره د قوم چې هغه پوهیږي کمقل خلق په قرآن نه پوهیږي معمولی غوندې علم چې لري پوهه لري ورته پته لګي چې د قرآن مسلې دا ټولې حق دي وس الله رب العالمین په دې آیات کې قل انما حرم ربي الفواحش کم چې د ګناهونو جرړې دي بنیادی ګناهونه دي هغه بیانوي چې الله په تاسو دا حرام کړي د دې حرامو نه اجتناب وکړئ د دې نه ځان وساتئ قل ورته ووایه ای حبیبه انما حرم یقینا حرام کړي دي ربي یا رب زما څه شی حرام کړي دي الفواحش بحیا کارونه بدکارینې هغه ګناهونه چې هغې سره سړی بحیا کیږي یو دا الله حرام کړي علماء لیکلي فواحش هغه ګناهونه چې د عوراتو سره عورتونو سره تعلق لري دا ټول الله حرام کړي ما ظهر هغه چې ښکاروي منها د دغه فاحشات او د دغه بې حیا کارونو نه وما بطن او هغه چې پټ وي ښکارم رب العالمین دا بدکارینې حرامې کړي او پټې هم حرامې کړي رب العالمین
د سترګو دا اشارې دایم حرامې کړي دي. عملا او پریکټیکل ګناه کول دام رب العالمین حرام کړي. ټول حرام دي. حدیث کې راغلی نبی علیہ السلام فرمای العین تزنی، زنا خو حرامه ده، خو دا د سترګو دا نظر داوم کله زنا کوي داوم حرامه ده. بطن چې پټ وي او ظاهره چې ښکاره وي، مفسرینو لیکلي دي مشرکانو به اډې به جوړې کړې وې د دې زناکارۍ او جنډې به پې لګولې وې، نو دا ښکاره او پټ وي، نو دا ټول حرام دی عزیزانو. دویم الله رب العالمین چې حرام کړی دی والاثم او ګناه، هر ګناه والبغي او ظلم. د اثم نه مراد هغه ګناهونه چې د الله د نافرمانۍ سره تعلق لري. منځ نه کول دا ګناه ده، نو دا حرام دی په تاسو. روژه نه نیول دا ګناه ده، نو حرام دی په تاسو باندې انسانانو. د الله حقوق دي دا. والبغي او ظلم کول په ناحقه باندې، ظلم کول په ناحقه، د چا وینه تویول، د چا مال لوټ کول، چا پسې تهمت تړل، دا ټول په بغي کې راځي. بعض اهل علم لیکلي والاثم هغه ګناه چې هغه د انسان د نفس ذات سره تعلق لري، والبغي چې ضرر بل چاته وي، نو دا الله رب العالمین په حرام کړی دی په تاسو باندې. والاثم او هر ګناه، والبغي او ظلم په ناحقه باندې، بغیر الحق په ناحقه باندې، په ناحقه باندې د چا وینه تویول، د چا مال غلا کول، د چا عزت پسې خبرې کول، دا ټول عزیزانو ګناه ده او حرام دی. دریم وان تشرکو بالله، دا چې شرک وکړئ تاسو د الله تعالی سره، شریک جوړ کړئ تاسو د الله تعالی سره، ما هغه شی لم ينزل چې نه دی رالیږلی به په هغې باندې الله تعالی سلطانا څه دلیله، هیڅ دلیل یې نه دی رالیږلی چې تاسو قبرونه، زیارتونه، پیران او مریدان او فقیران او نور او سپوږمۍ او پیغمبران او ملائک او نیکان خلق د الله سره شریکان جوړوئ، هیڅ دلیل په دې باندې نشته. نو دا غټه ګناه ده، شرک بالله، الاشراک بالله. د زړه عقیده به صرف پر رب العالمین باندې ساتي، توکل شو، خشیت شو، ویره شو د الله رب العالمین نه، توکل شو پر رب العالمین باندې، دا ټول به ته د زړه دا ویره دا بر رب العالمین نه ساتي، توکل به پر رب العالمین باندې. وان او حرام کړی دی رب العالمین په تاسو باندې دا تقولو چې ووایې تاسو، جوړ کړئ تاسو علی الله په الله تعالی باندې، ما هغه څه لا تعلمونه چې تاسو سره علم نشته، نه پوهیږئ په هغې باندې. څه مطلب؟ په الله باندې دروغ ویل چې یو کار قرآن کې نشته او ته الله ویلی، دروغ خلکو ته وی، دروغجنه. امام ابن القیم رحمه الله د دې آیت په شرحه کې یو ناشنا تفسیر لیکلی، هغه لیکلی دی وی د آیات کې ترتیب سره ګناهونه ذکر دی. اول الله رب العالمین په تاسو باندې زناګانې حرامې کړي، دا لږه غوندې معمولي ګناه ده، په نسبت سره دویمې چې حرامه کړي چې ظلم دی، وینه تویول دی، بغي. دویم دا بغي او قتل، دا ګوره وړه ګناه ده په نسبت سره. الاشراک بالله، شرک جوړول د الله سره، د شرک نه غټه ګناه غدا ده چې بې علمه فتوی ورکې، منبر ته ناست دی او د ځان نه خلکو ته فتوی ورکې چې دا حلال، دا حرام، دا جائز او دا ناجائزه. ځکه ته په الله باندې دروغ تړې، نو په الله باندې دروغ تړل دا د ګناهونو جرړه او اساس او بنیاد دی. د دې وجه نه بې علمه فتوا ورکول دا بالکل نه دي پکاره. دا شرکونه چې جوړ شوي دي، هم د دې دروغو خبرو په الله باندې اول دروغ وتړي، به شرک جوړ شي. هلکه فلانی ډېر ولی سړی تېر شوی، ډېر بزرګ او دا خو الله ته داسې نږدې و او داسې به کول او داسې به کول، بس به خلک شیطان یې دوکه کې وی راشئ د دې بندګي شروع کوي.
نو رب کائنات فرمای حرام کړی دی رب العالمین پتا سبحانه وان دا خبره تقولو چې جوړوي تاسو علی الله په الله تعالی باندې ما هغه صلا تعلمون چې تاسو نه پوهیږئ په هغې باندې علم نشته د تاسو سره ولکل امة اجل خو الله رب العالمین مقور کوي انسانان ګناهونه کوي شرکونه کوي قتلونه کوي بې ګناه وینې تویوي ته به وایې چې دا ځمکه به اوس وچوي د دې ظلم د لاسه خو رب کائنات بیا هم انسان له مقور کوي بیا به یې رانیسي ځکه د هر عذاب د راتګ دپاره الله رب العالمین خپله نیټه مقرر کړې د هر انسان د مرګ او ژوند نو د هغې نه مخکې عذاب هغه نه راځي نو رب کائنات فرمایي ولکل امت او د هر امت دپاره اجل یوه نیټه مقرره ده د هر چا د هلاکت او د مرګ دپاره الله یوه موقع مقرره کړې ده یوه نیټه یې مقرره کړې ده فاذا جاء اجلهم پس هر کله چې راشي نیټه د هغوی نو عذاب به ورته بیا ورکړی شي نو چې نیټه راغله لا یستأخرون نه رستو کېږي ساعتا یو ساعت یو سکنډ یوه ثانیه هم به رستو نشي بیا ولا یستقدمون او نه مخکې کېدی شي بیا چې مرګ درته په کوم ټیم کې مقرر و یو سکنډ د خپل مرګ نه مخکې کېدی شي نه رستو کېدی شي رستو کېدی معنا رستو پاتې کېدی نه شي او مخکې مړ کېدی نه شي دارنګې عذابونو دپاره خپلې نیټې د دې آیات د مخکې سره ربط هم دا و چې د عذابونه چې راځي وجه دا ده چې انسان ګناهونه کوي مخکې ذکر شو که نه ګناهونه حرام دي بدکارین حرام دي ظلمونه حرام دي ښکاره وي که پټ وي شرک کول حرام دي دروغ و فتوی ورکول پر رب العالمین باندې دا حرام دي که دا کارونه ګوره تاسو وکړل دا حرام کارونه نو یادو ساتئ چې د دې ظالمانو دپاره الله رب العالمین یوه نیټه مقرره کړې ده بیا به هلاکوي نو ویریږئ ای انسانانو یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم آدم علیه السلام چې کله راکوزېدو د جنت نه نو الله رب العالمین ورته وویله چې کلم تاسو کوزیږئ مخکې داسې آیتونه تیر شو خو چې زما کتاب درته درغې او پیغمبران مې درلل نو د هغې اتباع که موکړه تاسو به کامیاب یې بعضو روایاتو کې راځي چې الله رب العالمین دا ټول انسانان د پیدایش نه مخکې یو ځل پیدا کړل که امثال الذر په شانته د سرو سرو میږانو او د دې ټولو نه دا عهد او وعده واخسته چې تاسو به زما په دین باندې عمل کوئ ټولو هلته منلې وه نو رب العالمین فرمایي یا بنی آدم ای اولاد د آدم علیه السلام یعنی مونږ ته وایي چې ای انسانانو اما یأتینکم کراشي تاسو ته رسل رسولان او پیغمبران منکم ستاسو د جنس نوي انسانان وي یقصون چې بیانوي علیکم تاسو ته آیاتی آیاتونه زما وحی درته بیانوي زما کتاب قرآن درته بیانوي فمن اتقانو پس هغه څوک چې ویریدو د رب العالمین نه ویریدو د رب العالمین د عذابونو نه تقوای په ځان کې پیدا کړه ګناهونه پرېښودل نیک اعمال یې شروع کړل واصلح او عمل یې نیک کړو واصلح معنا دا د خپل عملونه یې نیک کړل مخکې بد اعمال کول خو چې کتاب ورته راغی قرآن یې واورېده بد اعمال یې ټول شروع کړل تقوا پکې پیدا شوه د داسې خلک به جنتونو لځي او د امن کور ته به ځي فلا خوف علیهم نه به وي ویره په دوی باندې ولا هم یحزنون او نه به دوی غمجن شي نه به دوی غمجنه کي ای الله رب العالمین به داسې نعمتونه ورکي چې دنیا پسې به خفه نشي او هلته په آخرت کې چې کوم عذابونه دي د هغې یره به ورله رب العالمین د زړه نه وباسي
خلق به های ناتار کوکاری وی چې زما به څه حالت وي نفسي 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 خو چې کم انسان په دې قرآن باندې ایمان راوړی وي دې قرآن سره تعلق ساتلی وي په دې قرآن عمل کړی وي د ګناهونو نه ځان بچ ساتلی وي نیک اعمال یې کړي وي نو دا انسان چې کوم دی دا به جنت ته ځي او هېڅ ویره به په ده باندې نه وي او نه به غمجن شي دا ګوره کامل انعام دی الله ورته ویلي چې داسې به زما کتابونه راځي زما بندگانو دا به منئ والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها خو که چا زما دا کتاب ومنو زما قانوني ومنو زما قرآن ومنو اسماني کتابونه دا انسان خو کامیاب دی خو هغه خلک چې انکار وکړي نو هغه الله بیانوي والذین او هغه کسان کذبوا چې دروغجن ګڼي بآیاتنا آیاتونو زمونږ هغه دروغجن ګڼي واستکبروا او لوی کوي عنها د دې آیاتونو نه تکبر کوي چې مړه دا د کومې زمانې کتاب دی چې ته یې موږ ته 1400 کاله مخکې نازل شوی دی ته اوس وایې چې قرآن کې کامیابي ده دا تکبر دی عزیزانو تکبر کله په خوله باندې سړی داسې خبرې کوي او کله تکبر داسې وي چې په خوله خو نه وایي خو زړه کې تکبر وي ډېله ټیم نه ورکوي وګورئ زموږ او ستاسو عام مسلمانان ماشوم چې پیدا شي چې 4 کلنۍ ته ورسیږي یا 5 کلنۍ ته په انګلیش میډیم سکول کې په دې کې داخل کی دا اول نه چې دا د ماشوم د لوبو وخت دی دا د ماشوم د لطف د محبت وخت دی د مور نه د جدا کېدو وخت نه دی بس اول کلاس او کېجی او بیا دویم او بیا دریم او 12 کاله یونیورسټي مو وایي خو پلار او مور هغه قرآن ورته ونه ښیي ولې وجه دا ده چې تعلیم وکړي په تعلیم باندې بیا هلته ډیوټي میلاویږي پیسې میلاویږي په قرآن سره میلاویږي دا د دې خلکو دام تکبر دی عزیزانو د ټول نه اول په کار د مسلمان قرآن خپل بچي ته وښیي چې زمونږ رب یو پیغام را لېږلی نو دغسې خلک چې هغوی لویي کوي عنها د آیاتونو زمونږ نه یې وایي نه پې ځان پوهیي دا تکبر دی اړو ګوري نه دې کتاب ته اولئک دغه کسان چې دي اصحاب النار خاوندان د اور دی دوی به جهنم ته ځي هم دوی با فیها پا دی جہنم کی پا دی اور کی خالدون ہمیشہ با وی حس کل با وطلی نشی بیا دغا متکبرینو دا پارا جوڑ کور دی بیا بیتی را وطلی نشی یو عام حالاتو کم چی سڑے دا چاسا ملاویگی کنا او دا بل سڑے داو تا ونو گوری خلق وی کن یر دیر متکبر دی چاہتا ڈو گوری نو چاته ګوریم نه نو قرآن ته چې څوک نه ګوري په قرآن چې څوک ځان نه پوهیي دام ډېر متکبر انسان دی فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته وس الله رب العالمین فرمایي چې څوک دی ډېر لوی ظالم د هغه چا نه چې دروغ جوړوي په الله تعالی باندې د الله آیتونه نه مني او په الله باندې دروغ جوړوي چې دا ټول د الله شریکان دي د الله نازولي دي او الله مونږ ته ویلي قرآن کې راغلي دي حدیث کې راغلي ټول دروغ نو رب کائنات فرمایي فمن اظلم څوک دی ډېر لوی ظالم ممن د هغه چا نه افترا چې جوړوي علی الله په الله تعالی باندې کذبا دروغ هم دا دی چې نسبت د شریک کوي الله تعالی ته الله وایي ما سره شریک نشته لا شریک له او دا انسان وایي چې د الله شریکان او برخداران شته نو غټ دروغ په الله وتړل او نو دا غټ ظالم دی او کذب یا دروغجن ګڼي بآیاته آیاتونه د الله تعالی دام غټ ظالم دی چې د الله په کتابونو د الله په آیاتونو باندې تصدیق نه وي اولئک دا کسان ینالهم رسیږي به دوی ته نصیبهم حصه او برخه د دوی من الکتاب د هغه لیکلی شوي شي نه دنیا کې به وخت تیری خلک وایي چې هلکه نو بیا پې عذاب ولې نه راځي الله رب العالمین مخکې آیات ذکر کړو لکل امت اجل هر څه په نیټه دي دنیا کې به دوی وخت تیر کی
هغه څه چې ورته الله لیکلي دي د هغې نه به خپله برخه واخلي لکه عمر شو رزق شو مال شو ژوند به تیر کي خو څه چل به وشي حتی اذا جاءتهم حتی تر دې اذا جاءتهم کله چې راشي دوی ته دغه ګنده خلکو ته او دغه مشرکانو ته دغه نافرمانو خلکو ته او دغه کافرانو ته رسولنا استازي زمونږه فرشتې زمونږه هغه فرشتې چې هغه الله مقرر کړي دي د روحونو اخیستلو دپاره یتوفونهم وفات کوي به دوی لره قالو دا ملائک به ورته وایي اینما کنتم د زنکدن په وخت کې به ورته وایي اوس هم خپل معبودانو ته رامدد شه ووایي که نه چې د دې مرګ نه بچ کي نو قالو دا ملائک به ورته وایي چې کله روح ته اخلي د دې انسانانو نه د دې مشرکانو نه اینما کنتم چېرته دي هغه چې تاسو به تدعون رابلل چېرته دي ستاسو هغه پیران چېرته دي ستاسو هغه بوتان چېرته دي ستاسو معبودان چې تاسو به ورته چغې وهلې چې رامدد شه اوس دې د تاسو نه دا روح بچ کی که نه دا مرګ په تاسو را روان دی تاسو له دې ژوند درکي که نه اینما کنتم چېرته دي هغه چې وایي تاسو تدعونه چې رابلل به من دون الله سوا د الله تعالی نه قالو نو په دغه د مرګ په وخت کې به بیا دوی وایي او دارنګې په ورځ د قیامت باندې ضلوا عنا ضلوا ورک شوي دي ورک شو عنا زمونږ نه هغه څوک چې موږ به رابلل وشهدوا على انفسهم گواهی به وکړي على انفسهم په خپلو ځانونو باندې انهم چې یقینا دوی کانو په دنیا کې کافرین کافرانا بیا به گواهی کوي خو هیڅ پیدا به درته نه درکوي نو اوس په دې دنیا کې دا اعتراف وکړه دا اقرار وکړه چې زما حق معبود هغه الله تعالی دی زه به الله ته عبادت کومه د الله نه فرماني به نه کومه ګناهونه به ټول پرېږدم واړه وي او که غټ وي ښکاره وي او که پټ وي ځان لوي که د ملګرو سره وي په ځوانۍ کې وي که په بوډاوالي کې وي د ورځې وي که د شپې وي د دې ټولو ګناهونو نه به د رب د وجې نه زه ځان ساتم دې ته ویلی کېږي ایمان دې ته ویلی کېږي تقوا نو بیا به هغه وخت کې دا مشرکان په ځان ګواهي وکړي خو بیا به څه فایده ورته نه ورکوي رب العالمین به ورته وایي قال ادخلوا الله به وایي ادخلوا داخل شئ فی په هغه ډلو کې قد خلت چې تیرې شوي دي من قبلکم مخکې ستاسو نه من الجن د پیریانو نه والانس او د انسانانو نه چېرته داخل شئ فی النار په دغه اور د جهنم کې اوس داخل شئ الله رب العالمین مفسرینو لیکلي دا کله چې روح اخیستلی کېږي یا دا خبرې په دغه ټیم کې دې ته برزخي عذاب وایي انسان چې مړ کېږي او قبر ته ځي او دغه عذاب دی او یا دا د قیامت حالت دی دواړه صحیح دي حدیثو کې شرح راغلی بیا بدعمله انسان ته په دې قبر کې سخت عذاب ملاوي بخاری کې حدیث د نبی علیہ السلام فرمایي چې استعیذوا بالله من اربع منظم چې کو د څلورو شیزونه پناه غواړئ د جهنم د اور نه د عذاب قبر نه فتنة المسیح الدجال نه فتنة المحیا والممات د دجال او د دنیا د فتنو امتحاناتو نه نو عذاب قبر به متملاوي تاسو نه مخکې څه پیریان او انسانان په دې جهنم کې آباد دي بس تاسو وردن نشئ دغه اور ته اوس یو ناشنا منظر دی دې منظر کې لږ سوچ وکئ کله چې دا بد عمله انسانان ورننوځي د جهنم او د اور ته نو کوم چې دا رستنی خلک دا چا چې شرک کړی دی د دې مشرانو دا کشران به بیا د مشرانو باره کې وایي چې ای رب دوی له دو چند عذاب ورکا ولې دوی مونږه ګمراه کړي وو دوی راته غلطې عقیدې ښودلې دوی راته غلط درسونه کول شپه ورځ به د توحید په عقیده باندې ردونه کول خو بیا به هلته یو بل باندې ملامتیا څه فایده انسان ته نه ورکوي اشاره ده دې خبرې ته چې انسان به د خپل عمل په وجه کامیابي د چا په وجه باندې نه مخکې آیاتونو کم تیر شو ولا تزر وازرة وزر اخرى
یو بوج والا انسان چې دی هغه ته به هم دا خپل بوج باریږي د ګناه دا بوج دی به د بل بوج هغه نشي وړلی د بل بار به نشي وړلی د یو انسان د ګناه په وجه بل انسان جهنم ته نه ځي بلکې تا منلې ده که نه ته یې ګمراه کړی وي خو تا وله دا ګمراهي دا اکسپټ کړې وه قبول کړې دې وه چې او ستا عقیده صحیح ده نو رب العالمین فرمایي چې کله دې جهنم ته وردن نشي کلما دخلت هر کله چې داخله شي امة یوه ډله لعنت اختها لعنت به وایي په خپلو ملګرو باندې په خپله خور باندې اختها خور یې ورته ویله مراد تې نه دلته ډله ده په خپل یو بل باندې به لعنت وایي تباه شئ تاسو موږ ته غلطې لارې ښودلې په دنیا کې الله دلته د مؤنث یعنی خور دا مؤنث دا ذکر کړله دا ځکه چې الله نورم رټنه ولا ورکوي چې نورم ذلیل شي نو رب کائنات فرمای کلما دخلت هر کله چې داخله شي دی ورته د جهنم ته امة یوه ډله لعنت نو لعنت بوای اختها په ملګرو خپلو باندې حتی اذا ادارکو تر دې چې اذا ادارکو راجمع شي فیها په دې جهنم کې جمیعا ټول چې په دې جهنم کې بیاوي نو څه چل به وشي قالت اخراهم وایي به دا رستني خلکه رستنونه مراد چا چې دا شرک کړی د مخکني مشرانو د چاته به ویلي اولاهم په باره د مخکني مشرانو کې دا کته مریدان باطل مریدان چې کوم دي د باطلو پیرانو باره کې به وایي ربنا ای رب زمونږه هؤلاء دې باطلو پیرانو اضلونا گمراه کړیو مونږه فآتهم نو ورکه دوی ته عذابا عذاب ضعفا دو چنده من النار د اورنا اے الله دوی مونږه گمراه کړیو دې مونږه مشران چې کومو د دوی د وجې نه مونږ ګمراهو مونږ ته د ګمراهۍ دعوت کړی رب العالمین دوی له اوس دو چنده عذاب ورکې دوی خو ویله سفارشونه به وي مونږ به هم سفارش کوو جنت ته بم په پل صراط باندې د سپرغۍ په شان دې تېروو نن خو په خپله باندې دوی په دې اور کې پراته دي خو رب العالمین دوی ته دو چنده سزا ورکا دا کشران دا مشرکان دا به د خپلو معبودانو باطله باره کې وایي دو چنده ولې ورکا مفسرین لیکلي وجه داره چې یو خو خپل هم ګمراه بل موږ هم ګمراه کړي یو د ګمراهۍ دعوت یې کوو ضلوا واضلوا قال رب کائنات فرمای لکل د پاره د هر یو جهنمی د هر یو ستاسو نه ضعف دو چنده عذاب دی ولکن لا تعلمون لیکن نه پوهیږئ تاسو دومره عذابونه دي چې یو عذاب به ختم شوی نه بیا به بل عذاب راغلی وي مخکې آیتونو کې ذکر شو کلما نضجت جلودهم هر کله چې د جهنمینو دا څرمن دا وسوځي بدلناهم جلودا نو موږ به ورته نورې څرمنې وراچو چې بل عذاب وسکي چې سخته ګرمۍ کې او په سخت اور کې وسوځولی شي الله به بیا یخ یخ عذابونه هم ورکوي دا ټول دو چنده عذابونه دي الله رب العالمین دی مونږ او تاسو ټول مسلمانان د قبر او د آخرت د عذابونو نه بچ وساتي وقالت اولاهم او وایي به مخکاني خلک د دوی مخکانی خلق معنا د دوی دا پیران او مشران به وای دا مشرکان د چا چې بندگی شوی دا کشرانو خو رپورټ وکړو رب العالمین ته درخواست وکړو چې الله دو چند عذاب ولورکا مشران سوی مشران په دغه وخت کې وای وقالت اولاهم او وای هغه مخکانی خلق د دوی چې مشران و دوی شرک ترا بللو لاخراهم اگر رستنو خلقو تبوی کشرانو شاگردانو تبوی مریدانو تا فما کان لکم پس نشتا دے تاسو لرا پمونگ مانے فما کان لکم پس نشتا دے تاسو لرا علینا پمونگ مانے من فضل سفزیلتا هیچ فضیلت ستاسو پمونگ مانے نشتا دے ستاسو سفزیلت دے فضیلت زکا نشتا دے چه مون خو اسم گمراهانو نو تاسو زمونږ دا خبرې ولې منلې د دنیا په لیول به مرته وای چې ټیک د تاسو خو به مونږ له پیسې راکولې زمونږ په نوم به م نظرانې کولې او مانختې به م کولې او د زیارتونو درګاهونو ته به راوړل
خو موږ هم لنګر چلو کنه دغه لنګر نه به تاسو ته فایدې در رسېدلې بعضو اهل علمو دا تفسیر کړی نو دا مشران به ورته ووایي چې بس تاسو هم مونږ سره څه احسان نه دی کړی ګوره په ورځ د قیامت به بیا د یو بل سره مشت او ګریوان وي د یو بل نه به بیزاره وي فذوقوا العذاب د رب العالمین د طرفه به ورته وویلی شي چې اوسکئ اوس عذابه بما کنتم تکسبون په سبب د هغې چې تاسو کول په دنیا کې ګناهونه هم کول شرکونه هم کول قتلونه هم کول بېځایه وینه هم تویوله د مسلمان په ناحقه وینه هم تویوله د بوډاګانو د کشرانو د مشرانو د ماشومانو دا ظلمونه هم کړي دي اوس عذابونه څکئ په د آخرت کې ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء الله رب العالمین یو بل توبیخ زورنا او بدی بیانوي د کافرو چې د کافرو دا روح دې ته به قطعا د اسمان هم نه کولاویږي صحیح حدیث کې راغلی چې کله د یو نیک عمله انسان روح وځي هغه د جنت نه کپړې راوړلی شي او په هغې کې تاو کړی شي دا روح د دې انسان ډېره ښکلې خوشبویي تیزي اسمان ته چې ورسیږي د اسمان ملایکه ورته ووایي چې دا خوشبو والا دا روح دا چا دی ملائکه ورته وایي فلان ابن فلان پلانې د پلانې زوی هغوی هم پې ترحم وکړي او هغوی هم ورته دعاګانې وکړي او بیا ورته دروازه کولاو کړي وایي زه پورته یوسه علیین ته د اسمان دروازې ورته کولاو شي او چې کله بدعمله انسان وي ګناهګار وي فاجر وي مشرک وي کافر وي فاسق وي حرامخور انسان وي او د ده نه په دغه حالت کې روح پورته کړی شي نو په ډېرو بدبویو کپړو کې به د دا روح تاو شوی وي چې کله اسمان ته ورسیږي د اسمان دا ملایکې به ورته وایي چې دا بدبویه روح دا د چا دی وی پلانې د پلانې زوی پلاره موله یادوي وی وی غورځوئ ښکته وایي مونږ ته اجازه نشته چې اسمان ورته کولاو کړو ښکته سجین ترې راوغورځوي د ځمکې دی بیخ کې به دا پروت وي دا او عذابونه ورته بیا میلاویږي نو رب کائنات فرمائی ان الذين كذبوا یقینا هغه کسان چې دروغجن یې ګڼلي بآیاتنا آیاتونه زمونږه واستکبروا عنها او لوی کړي دا زمونږ د آیاتونو نه بلکل ټیم ورسره نشته چې قرآن له ټیم ورکړي ږیره به سپینه شي سر به سپین شي خو تپوس ته وکړې د قرآن په یو آیات به نه پوهېږي دا زندگی ولی تا ته د دې دپاره درکړی شوې وه چې ته صرف عیش او عشرت کوه په ورځ د قیامت به بیا دی وایي چې الله به ورته وایي چې زما کتاب ولې نو راغلی بعضې خلک به دا ووایي چې مونږ نه پوهېدلو ټیم نه الله به ورته وایي اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر دومره عمر مې نو درکړی چې تاسو پکې زما دا کتاب لوستی وی تاسو پکې زما دا کتاب زده کړی وی هر څه دپاره ټیمونه وو د الله د کتاب دپاره ټیم نه دا عذرونه ګوره نشته عزیزانو اکثره خلک وایي مونږ امینی موږ څه مولین خو نه یو امی او که مولا یې په خپل دین باندې به ځان پوهې قرآن صرف دا د مولیانو کار نه دی د دې نه ځان خبرول پکار دی نو رب کائنات فرمایي واستکبروا عنها او لویي کړې دا د دې نه د دې آیتونو زموږ نه کافران دي په داسې حالت کې مړه شو چې دنیا کې ټول عمر په تکبر کې تیر کړی او په ګناهونو کې لا تفتحو نبشي کولاوولې لهم دوی ته ابواب السماء دروازې د اسمانونو بعضو مفسرینو دا لیکلي چې د کافر اعمال بره نه خیږي اسمان دروازې ورته نه کولاویږي د مؤمنانو اعمالو ته دروازې کولاویږي رب العالمین قبلی دا اعمال خو د کافر اعمال هغه بره نه خیږي وجه دا ده چې دې کې کفر دی وجه دا ده چې په دې کې شرک دی د حاسد انسان د حسدي او کینهګر کې انسان او هغه انسان چې د هغې په زړه کې شحنا وي بغض وي د مسلمان دپاره د داسې انسان اعمال هم بره نه خیږي حدیث کې هم داسې راغلی دی چې هر د پیر په ورځ دوشنبې په ورځ د زیارت په ورځ د انسانانو اعمال الله ته خیږي سوا د دوه قسمه خلکونه الا لمشرک و مشاحن د مشرک او د کافر اعمال بره نه خیږي الله یې نه پرېږدي بره الله ته پاک پاک اعمال خیږي
او دغه رنګې چې د چا زړه خیرن وي په زړه کې کینې وي. نو رب کائنات فرمایي لا تفتح لهم کلاو بنکړی شي لهم دوی ته ابواب السماء دروازې د اسمانونو ولا يدخلون الجنة او نه به داخلیږي دا کافر جنت ته حتی تر هغه وخته پورې یلج الجملو چې ننوځي دا اوښه فی سم الخیاط پغه سوری دستنه کې سم الخیاط سم سوری ته ویل کی او الخیاط اغستن چې پاغه معنی ګندل کې دی شي. نو دوی به تر هغه وخته پورې په جهنم کې وي تر څو چې دا اوښه دا د ستنې په سوري کې نه وي ننوتی. نو تاسو وایئ دا غټ اوښ د ستنې په دې وړوکې سوري کې ننوتی شي؟ امپاسبل ناممکن ده. دغه شانې د دې کافرو جنت ته تلل ناممکن دي. نو دې وجه نه عزیزانو کوشش دا پکار دی چې هسې نه مونږ خبر نه یو او زمونږ چې نه چېرته کفرونه وشي چېرته داسې ګناهونه وشي چې هغه سبب د جهنم وي همیشه دپاره توبه بار بار وباسئ. سحر ماښام الله رب العالمین ته چې یا الله توبه کم ګناهونه مې کړي رب العالمین په ښکاره وي که په پټه وي په ځوانۍ کې وي په بوډاوالي کې وي ځان له وي یوازې وي د ملګرو سره وي اله العالمین غټ ګناهونه وي واړه وي یا الله دا ټول ما ته وبخې زه پې پښیمانه یم. داسې توبه هر وخت کې وباسئ چې انسان هسې نه چې پته ورته نه وي او خاتمې په بد اعمال چېرته رانشي. رب العالمین فرمایي وکذلک هم دغه شان نجزي المجرمین بدله ورکو مونږ مجرمانو ګنهګارانو ته هغه کسان چې جرمونه کوي. جنت نه به داخلېدی به هم نشي جنت ته او د جهنم نه راوتی هم نشي. خو رب کائنات فرمایي چې په جهنم کې هم د دوی دپاره ډېر سخت سخت عذابونه دي. دو چنده عذابونه دي. لاندې به بسترې به هم د اور وي بره دا کمبلې او بړستنې چې په ځان اچولې وي دا به هم د اور وي. کله سړی لاندې دا بستره لږه ګرمه وي نو بره شیز په ځان باندې لږ یخ واچوي لږ ګزاره وشي. کله د دې اپوزیټ دا لاندې ځای چې کوم دی دا لږ یخ وي نو بره ځان باندې ګرم شیز واچوي نو ګزاره وشي. په جهنم کې رب العالمین فرمایي چې د دغې جهنمیانو دپاره بستره به هم د اور وي بړستن به هم د اور وي ښي طرف ته به هم اور وي ګس طرف ته به هم اور وي او دا قسمه قسم عذابونه په دې کې به مبتلا وي. رب کائنات فرمایي لهم شته دی د دې جهنمیانو دپاره من جهنم د جهنم نه مهاد بسترې به وي بسترې به وي ومن فوقهم او د پاسه د دوی نه غواشن بړستنې به وي د اوره. غواشن جمع د غاشیتون ده هغه شی چې انسان پټوي کمبل شو بړستن شو هر شی چې وي داسې به رانغښتی وي په دې اورونو کې. وکذلک هم دغه شان نجزي مونږ به بدله ورکوو الظالمین ظالمانو ته. ظالم هر هغه چا ته ویلی کېږي چې کفر یې کړی وي. ظالم هر هغه څوک دی چې شرک یې کړی وي. ظالم هر هغه څوک دی چې د یو مسلمان وینې توی کړې وي. دا عذابونه به وي په ورځ د قیامته. نو چې دا عذابونه سړی واوري او الله ورته ویلي دا د کوم مولا خبرې نه دي د الله د کتاب خبرې دي دا به بیا د چا وینه توی کی دا به بیا شرکونه وکي کفر به وکي کلا وحاشا که د چا زړه ژوندی وي. مؤمنانو لپاره جنتونه دي والذین او هغه کسان آمنو چې ایمان یې راوړی دی الله یې منلی دی رسولان یې منلی دی ورځ د قیامت یې منلی ده په تقدیر باندې ایمان دی په مرګ ایمان دی ټول پیغمبرانو باندې ایمان دی آسماني کتابونو فرشتو باندې ایمان یې راوړی دی. نو چې ایمان یې راوړی الله ورته ویلی دی چې دا کار مه کوه بس هغه نه کوم شرک نه کوم کفر نه کوم مسلمان وینه نه تویم ایمان یې راوړی. نو داسې خلک چې دی وعملو الصالحات او عمل کړی وي په طریقه د پیغمبر نیک عملونه کوي لا نکلفو مونږ هیڅ تکلیف نه ورکو نفسا هیڅ یو نفس ته الا وسعها مگر په اندازه د هغې په اندازه د وس د هغې چې څومره یې وس کېږي هماغومره تکلیف ورکو. څه مطلبه دا مونځ چې مونږ فرض کړی په دې انسان باندې نو دا یې طاقت لري که څوک وایي یاره مونځونه همیشه مونځونه دي 15 وخته دا څوک کوي دا خو مونږ سره زور دی الله وایي نه زور در سره نه دی د دې وس ته لري ځکه الله در باندې دا حکم فرض کړی دی چې کوم حکمونه فرض شوي دي دا ټول انسان طاقت لري.
او چې انسان د کم شیز طاقت نه لري هغه په الله نه فرض کړی. لکه مثلا په غریب سړي باندې رب العالمین دا نه فرض کړی چې ته زکات وباسه، څه شي نه به زکات وباسي. په غریب سړي باندې رب العالمین نه دی فرض کړی چې ته لاړ شه حج وکړه. په ګوډ او پړون سړي باندې الله نه دی فرض کړی چې ته لاړ شه د جهاد میدان ته. په زنانو باندې نه دی فرض کړی، ولی الله ته معلوم دی چې دا کمزوري مخلوق دی د خپل وس مطابق. اولئک دغه کسان چا چې ایمان راوړی، چا چې نیک اعمال کړي، چا چې دا روژې نیولې، څوک چې د دې لیلة القدر په شپه کې دا شپې د الله کتاب ته روڼوي، د شپې تهجد کوي، د شپې عبادت کوي. دا بهترین شپې چې دی عزیزانو. ښایسته طریقې هم دا ده. اوس نن شپه دا شروع شوه، اول د لیلة القدر شپون اولنۍ شپه دا شپه ده، دا 21مه. ماښام افطارۍ چې موږ کوو مونځ موږ کوو، لږ شان ځان په اذکارو باندې مشغول کوي. اذکارو نه وروستو ماخوستن ټیم راځي مونځ وکوي. د مونځ نه وروستو درسونه شروع وي، قسمه قسم علماو ټولو شروع کړي. ځان مشغول که په دې باندې 2 غنټې 3 غنټې. دا یاد وساتئ چې یو آیات د الله د کتاب نه زده کول د 100 رکعاتو د نفلو نه غوره دی. ابن ماجه کې دا حدیث دی، اگر چې سند کې کلام دی معنا یې صحیح ده. ځکه پیغمبر فرمایي فضل العالم علی العابد، د عالم فضیلت په هغه سړي چې ټوله شپه الله رب العالمین ته ولاړ دی. فضیلت یې دا دی کفضل القمر علی سائر الکواکب، لکه څوارلسمه سپوږمۍ چې په دې نورو ستورو باندې یوه روښانه ده، یوه ښکلا او یو ښایست او یو فضیلت لري. حدیث کې راغلي د ابوذر غفاري رضی الله عنه وایي چې یو آیات د الله د کتاب نه زده کې د 100 رکعاتو د نفلو نه غوره دی. ولأن تعلم بابا من العلم خير لك من أن تصلي 1000 ركعة. د 100 رکعاتو نه دا غوره دی چې ته یو رکوع سبق هغه زده کې، یو باب د علم دا زده کې. نو ځان په دې ترجمو باندې مشغول کړي د شپې. اکثره خلک وي هغه قرآن ولا نه ورځي، نو تلاوت نشي کولی، نفلونه اوږده اوږده نشي کولی. دغسې علماو بیانونه واورئ، بیا د هغې نه وروستو په تهجد ځان مشغول کا، بیا په دعا باندې ځان مشغول کا، شپه په دې طریقه باندې په ځان باندې سبا کا. نو دا بهترین شپې دا به په عبادت تیری شي. نو چې داسې تیری شي رب العالمین فرمایي ایمان هم دې راوړی او نیک اعمال هم دې کړي. اولئک دا کسان چې دی اصحاب الجنت، خاوندان د جنت دی، دوی به جنت ته ځي. هم وی به دوی فیها په دې جنت کې خالدون، همیشه همیشه. څنګه جنت دی دلته خو دنیا کې ټولې کینې دي، ټول بغضونه دي. د هر چا سره چې سلام کې سلام اچول نشته دی. زړه دې نه غواړي چې د سره سلام وکم، نه د هغه غواړي چې ما سره سلام وکړي. دنیا د نفرتونو کور دی، د دشمنانو کور دی، چې لاس بریږي نو بس وینه تویول دي. نو رب العالمین فرمایي چې نه نه، جنت داسې کور نه دی. واوره دا صفت د جنت. ونزعنا را وبباسو مونږه، رب کائنات فرمایي وبباسو مونږه ما هغه څه فی صدورهم چې په سینو د دوی کې دي، څه شی به ترې راوباسي من غل د کینو نه. کینې به ختم شي، محبت به راشي، نفرت به ختم شي، محبتونه به راشي. هر طرف ته به زار او قربان وي، د هر چا نه به زار قربان کېدل وي. چې چا سره ملاویږي یلقونه سلام، سلامتیا به وي، سلام به وي. ملائکو سره که ملاویږي سلامونه به وي، صحابه کرامو سره که ملاویږي سلامونه به وي، ملګرو سره چې ملاویږي سلامونه سلامونه به وي. او تش د خولې سلامونه نه، زړه کې به دې مینه وي. دا کینې کینې به الله رب العالمین د دې زړه نه دې وباسي. دا څومره بهترین نعمت دی، دا ته ملاویږي په دې نیکو اعمالو باندې. تجری بهیږي به من تحتهم، لاندې د بنګلو د دوی نه، الانهار قسمه قسم نهرونه. سوره محمد کې به راشي د ګبینو به وي، د شهدو، د صفا اوبو به وي، د شودو به وي، او دارنګې د شهد او دارنګې د شرابو به وي. خو شراب به وي خو نشه به پکې نه وي چې سړی را وغورځوي. لذت للشاربین به وي چې ته یې څکې مزه به کوي. او چې چا دلته شراب څکلی وي نو بیا به ورته عذابونه میلاویږي. نو رب العالمین فرمایي جنتین به ډېر زیات خوشحاله وي. هر طرف ته چې ګورې نعمتونه نعمتونه دي، بنګلې دي، کینې نشته، امن دی، د بد امنۍ نشته. د امن ګوره ډېر لوی نعمت دی. د هغه چا ته پته لګېږي چې د چا په کلي کې بد امني وي، د چا په کلي کې ورانې وي، نو امن به وي.
الله مخکې ذکر لا خوف علیهم ولا هم یحزنون یره ځکه نشته دی چې امن دی بیبیانې به وي پاکې پاکې بیبیانې به وي د الله سره به ملاقاتونه وي نو چې دی حالاتو ته جنتین ګوري نو څه به وایي دا جنتیان وقالو وایي به دا جنتیان الحمدلله ټول صفتونه کمال الله لره دي اے شکر الحمدلله الله په مونږ ډېر فضل کړی الحمدلله ټول د کمال صفتونه لله خاص الله لره الذي هغه ذات دی هدانا چې راورسولو مونږه لهذا د ښکلي ځای ته د ښایسته ځای ته راورسولو د دې ځای هدایت مونږ ته وکړو لاره یې وښودله مونږ ته ای رب ستا ډېره شکریه ده دنیا کې عزیزانو چې الله درله توفیق درکو چې ته یو نیک عمل وکې صدقه وکې زکات ورکې حج وکې روژه ونیسې قرآن ته کښېنې په قرآن ځان پوه کړې علم زده کړې دا ټول د الله نعمتونه دي نو دا وایه الحمدلله د الله حمدونه دي فضلنا على كثير من عباده چې ډېرو بندګانو باندې الله ما ته فضیلت راکو چې زه یې په نیکو اعمالو کې استعمال کړم داسې ځای ته راورسولو رب ستا ډېره شکریه وما كنا نو مونږه لنهتدیا چې رارسېدلی وی مونږه دې ځای ته لولا ان هدانا الله که چېرته نه وی رارسولی مونږ الله تعالی که الله نه وی رارسولی والله راته هدایت نه وی کړی نو مونږ به نه وی رارسېدلی دا جنتین به وی جنتین به په جنت کې هم دا وی الحمدلله علماو لیکلي دي د ټولو نه غوره ذکر په اذکارو کې الحمدلله دی ښه حدیث کې هم راغلی دی نسائی کې دا روایت دی یو انسان چې الله اکبر ووایي شل نیکۍ نیکېږي سبحان الله چې ووایي بیا یې شل وشي لا اله الا الله چې ووایي بیا یې شل نیکیانې وشي روایت سندن صحیح هم دی ومن قال الحمد لله رب العالمين چې چا وویله چې الحمد لله رب العالمين كتب له 30 حسنة دیرش نیکیانې وشي ولې یو په دې کې د الله شکر دی دویم د توحید عقیده ده په دې کې او درم دا دعا هم ده حدیثو کې راغلی افضل الدعا نو وای الحمدلله چې الله مونږ له توفیق را کړی دی او چې مونږ روژې ونیولې مونږ مسلمانان یو الحمدلله د قرآن توفیقه او انشاءالله چې په جنت کې به بیا وایو چې الحمدلله او اهل علم لیکلي د الحمدلله فضیلت دا هم دی چې قرآن شروع په الحمدلله شوې ده قرآن څلور حصې دي او د هرې حصې شروع په الحمدلله د سوره فاتحې نواله سوره الانعام پورې انعام هم د الحمدلله نه شروع دی د انعام نواله سوره کهف پورې سوره کهف هم د الحمدلله نه شروع دی سوره کهف نواله سوره سبا پورې سوره سبا هم د الحمدلله نه شروع دی تر والناس پورې دا او په جنت کې به نور عبادتونه نه وي بس صرف دغه نه منځونه به هلته شته نه روژې شته په جنت کې بیا الحمدلله او سبحان الله به پاتې وي دا داسې بهترین ذکرونه دي نو رب کائنات فرمائی چې جنتین بدا شکرونه ادا کوي چې شکر الحمدلله چې الله را ورسولو لقد جاءت رسول ربنا یقینا راغلی مونږ ته رسول ربنا رسولان د رب زمونږه بالحق پر اشتیا سره په حق سره مونږ ته حق راوړیو ونودو آواز به وکړی شي دې جنتیانو ته اے په جنت کې د ټولو نه د خوشحالۍ اعلان غدا دی چې ته کله جنت ته داخل شو دا نعمتونه وي او مزې وي دا ځوانې وي او دا ښایست وي چې جنتین جنت ته داخلیږي جردن مردن په مخ باندې به دا ویښتان نه وي او دا ویښتان د سر چې کوم وي دا به کوړی کوړی وي او د 33 کلن نوجوان په شانتې داسې ښکلي باډې به وي حدیث کې راغلی د آدم علیه السلام په شانتې دنګه باډې به وي داسې ښایست به رب العالمین ورکړی وي دنیا کې دا امتحان دی دا ګیره چې ګیرې پرېږدئ تاسو جنت کې دا امتحانونه به ختم دي لکه مونځ امتحان دی روژه نیول امتحان دی زکات ورکول امتحان دی دا ټول امتحانات به بیا ختم شي هغه به د جزا کور دی نو دا ټول نعمتونه چې انسان ویني زړه کې به راشي چې دا به څونه وخته پورې موږ دلته یو په دې سوچ او فکر کې ونودو آواز به ورته وکړی شي د الله د طرفه ان تلکم الجنتو دغه جنت چې کوم دی ان تلکم دغه جنت چې دی اورثتموها میراث کې درکړی شوی تاسو ته میراث کې درکړی شوی تاسو ته بما کنتم تعملون په سبب د هغه چې وای تاسو عملم کو دا بس تاسو میراث ته تاسو نه څوک نشي اخیستی بیا به هغه ګډ راوستی شي ګډ
دا مرګ دا به د ګډ په شکل راوستی شي او دا به حلال شي چې مرګ ایسته ختمه. حدیث کې راځي چې جنتینو د پاره د ټولو نه د خوشحالۍ اعلان هم دغه دی چې مرګ ختم شو، او د جهنمینو د پاره د ټولو نه بد اعلان د خوف او د ویر او د جړا اعلان هغه دا دی چې مرګ ختم شو. هغوی به ویله چې زه به عذاب به راشي موږ به مړه شو ختم به شو، خو نه رب العالمین فرمایي چې مرګ نشته نه په جنت کې او نه په جهنم کې. داسې ښکلي ښکلي اعمال دي اورثتموها میراث کې درته درکړی شوی دی. میراث یې ورته ځکه ویله لکه څنګه چې میراث د دې وارث حق دی څوک یې ترې نشي اخیستی که نه، پلار چې مړ شي بس د زوی نه څوک مال اخیستی شي نشي. دغه شان دا جنت به تا نه رب العالمین نه اخلي او نه داسې څوک به راشي چې تا نه جنت واخلي. بما کنتم په سبب د هغې عملونو چې تاسو کړي عمل سبب دی، خو د الله رحمت هغه چې کوم دی هغه د رحمت په وجه به انسان جنت ته ځي او اعمال سبب دی. دا اعمال دا منځونه کول، روژې نیول، زکاتونه ورکول، دا اسباب دي چې په دې سره انسان جنت حاصلولی شي. دا د سړی نه وایي چې بس نیت مې صفا دی او منځونو سره به ګورو، نیت مې صفا دی بس روجو سره به ګورو. نه 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 عزیزانو، عمل ګوره ضروري دی. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. اوس یو بل منظر دی په دې جنت کې، جنتینو ته به دا جهنمین ښکاري ټول به ویني. دنیا کې به ملګري وي پیژني به، الله ورته دې جنتینو ته دا جهنم هم ځکه ښیي چې بیا د جنت نورم جنت ته خوشحاله شي چې دا څومره عذابونه دي په دې جهنم کې، دا څومره تکلیف دی د خلکو ته. شکر چې دین الله بچ کړي. نو رب العالمین فرمایي ونادا آواز به وکړي اصحاب الجنت، دا جنتین به آواز وکړي چاته به وکړي اصحاب النار دې جهنمینو ته، د جهنم والاو ته، دې کافرو ته، دې مشرکانو ته، دې لعینانو ته به آواز وکړي جهنمینو ته ان قد وجدنا یقینا مونږ مونده کړله ما هغه وعده وعدنا ربنا چې وعده کړې وه مونږ سره رب زمونږ حقا رښتیا. مونږ ته چې رب العالمین ویلي چې نیک اعمال کوئ تاسو له به جنت درکمه، مونږ خو هغه وعده مونده کړله. رب العالمین مونږ راوستو جنت ته. ستاسو څه حال دی؟ فهل وجدتم آیا مونده کړله تاسو ما هغه اور هغه جهنم وعدکم وعد ربکم چې وعده کړې وه ربکم رب ستاسو د تاسو سره حقا رښتینی، تاسو هم رښتیا جهنم کې په عذابونو یئ؟ قالو نو دوی به ووایي نعم او مونږ ډېر سخت په عذابونو کې. نو څه چل به وشي؟ فاذن مؤذن اعلان به وکړي او اعلان کوونکی بینهم په منځ د دوی کې اللعنة الله یقینا ان دا اعلان به وکړي چې لعنت الله لعنت د الله تعالی دی وی علی الظالمین په ظالمانو باندې. هی ظالمانو ولی تاسو نیک اعمال نه کول، ولیم ایمان نه راوړو، ولیم د قرآن سره تعلق نه ساتو، ولیم حرام خوراکونه کول. ظالمان دي دا ټول کنه. ظالمان څوک دی؟ الله یې ذکر کوي الذین ها کسان دی یصدون عن سبیل الله چې منع کوي خلک د الله د لارې نه، قسمه قسم شکونه ورله ذهن کې وراچوي چې د دې مولیانو خبرې مه منئ، ولې ګوره دام ګمراه کوي، شکونه وراچوي خلکو ته. او عن سبیل الله معنا دا ظلمونه کوي، وجنې دي، نه دي پرېږدي جومات ته، نه دي پرېږدي عبادت ته، نه دي پرېږدي ایمان ته. ویبغونها او لټوي پاغې کې یبغونها لټوي ها معنا په دغه لاره کې عوجن کوږوالی، کوشش کوي چې بلې لارې ته دې واړوي، کږې لارې ته، قرآن لاره ته نه ښیي. وهم او دوی چې دی بالآخرت په آخرت باندې کافرون انکار کوونکي دي. انکار کوونکي دي دا خلک کم چې ظالمان دي، کم چې د الله د لارې نه خلک منع کوي. وبینهما حجاب په منځ د دې دواړو کې به یو دیوال وي. په منځ د چا کې؟ په منځ د دې جهنمینو د جنتینو کې یو دیوال دی. د جنت او جهنم په منځ کې یو دیوال شته، سورة الحدید کې راغلی دی. سور دی چې باطنه الرحمه، هغه طرف ته تینا جنت دی او دې طرف ته تینا اور او جهنم دی. نو دغه جهنم په منځ کې دا دیوال دی. علماء لیکلي دغه دیوال د پاسه په دغه اوچت ځای کې خلک به ولاړي. دغه اوچت ځای ته اعراف وایي. اعراف
ویل کېږي عرف اوچت ځای ته غونډۍ ته په دغه ځای کې به ولاړ وي اعراف خلک. اعراف څوک دي؟ دې کې ډېر تفسیرونه دي خو مونږ چونکې تفصیل نه کوو یو تفسیر صرف واورئ. اعراف هغه خلک دي چې د هغوی نیکیانې او بدیانې برابر وي، چې دې طرف ته ګوري جهنم به وي، چې دې طرف ته ګوري جنت به وي. جنتیانو ته به آواز وکړي چې ستاسو د مزې وي، او دوی به دا تمه لري چې ربه موږ هم دوی ته داخل کا. خو چې لږ داسې وګوري د جهنم طرف ته بس دا دعاګانې به لاسونه به پورته کړي چې ربه ګوره موږ دې ته داخل نه کړي. وعلى الاعراف نو رب العالمین فرمایي وبینهما او په منځ د دې دواړو کې په منځ د جهنم او د جنت کې حجاب یوه پرده ده. وعلى الاعراف او په اعراف هغه اوچت ځای باندې، اعراف اوچت ځای ته ویل کېږي. د سورة الاعراف ته اعراف ځکه وایي چې دا د اعراف ټکی پکې راغلی. وعلى الاعراف او په هغه اوچت ځای باندې چې په منځ د جنت او د جهنم کې دی رجال څه خلک به وي یعرفون پیژني به کلا هر یو لره بسیماهم په نښو د هغوی باندې. د دغه جنت او د جهنم په منځ کې څه خلک دي ټول به پیژني، دا جهنمین به پیژني، دا جنتین به پیژني په نښو باندې. د مسلمان د مخ نه به رڼاګانې خیږي، د لاسونو نه به رڼا خیږي، د خپو نه به رڼا خیږي. ولې حدیث کې هم داسې راغلي که نه چې نبی علیه صلات وسلام فرمایي چې زما امتیان چودسونه کوي په ورځ د قیامت به د دې د خپو د دې د مخونو لاسونو نه به رڼاګانې خیږي. او کافر به هم پیژني وروستو راځي تک تور شکلونه به وي، شنې شنې سترګې به وي. مسلمانان به ښایسته ښایسته وي، الله به ښایسته ښایسته شکلونه ورکړي وي. حدیث کې راغلي کسورة القمر داسې ښایسته پړقا به کوي دا د جنتینو مخونه لکه څنګه چې دا سپوږمۍ ته ګورې. ونادو دا خلک به آواز وکړي دا د جنت او د جهنم ترمنځ چې ولاړ دي چا ته به آواز وکړي اصحاب الجنت جنت والاو ته ان سلام علیکم چې سلامتیا دی وي په تاسو باندې، سلام دی وي په تاسو باندې. لم يدخلوها نبوي داخل شوي دوی دی جنت ته، لم يدخلوها ندی داخل شوي دوی دی جنت ته. د اعراف والا خی وهم يطمعون او دوی تمه لري چې رب العالمین به مونږ داخلوي. واذا صرفت ابصارهم او کله چې واړولی شي ابصارهم نظرونه د دوی تلقاء په طرف اصحاب النار د جهنم والاو چې لږ داسې دی بل طرف ته وګوري جهنمینو غړمبا به وي، چغې به وي، سورې به وي، فریاد به وي، عذابونه به وي. قالو نو دوی به ووایي ربنا ای رب زمونږه لا تجعلنا مگر زوه مونږه مع القوم الظالمین د دې ظالمانو خلکو سره، مع القوم الظالمین د قوم ظالمانو سره. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم دا د اعراف والا به د جنت والا او توازو کې چې مزې موکړې سلامتیا دې وي په تاسو. بیا چې مخ را وګرځوي جهنمیانو ته به مو وایي توبیخ به وله ورکړي هی تباه شئ. ولې د الله خبرې نه منلې؟ ګورې دا سړی چې په عذاب کې وي که نه او دا د پاسه چې ورته ته خبرې کوي دا ډېر زور ورکوي. خبرې چې ورته کوي د عذاب هم تیر شي خو د خبرې وله ډېر زور ورکوي. الله رب العالمین به په کله ملایکو په واسطه ملایک به ورته وایي، کله به ورته رب العالمین وایي اخسئوا فیها ولا تکلمون کورې شئ ما سره خبرې مه کوئ. کله به د مالک ته راشي د په خزانې د څوکیدار چې کوم دی د دې جهنمه هغه به مور سره خبرې نه کوي. دوی به مور ته داسې د توبیخ کلمات وایي چې بس هی ظالمانو ولې تاسو دا نیک اعمال نه کول. نو دا د سزا نور قسمونه دي چې د پاسه به ورته خبرې م کې. نو رب العالمین فرمایي ونادى اصحاب الاعراف اواز به وکړي اعراف والا رجالا څه سړو ته یعرفونهم چې پیژني به کم سړو ته چې په دې جهنم کې وي بسیماهم په نښو د دوی سره د تکبر والا خلکو پیژني به سترګې به شنې وي او تور تور شکلونه به وي. قالو نو دوی به ورته ووایي دغه اعراف والا ما اغنا عنکم جمعکم فایده در نکړله تاسو ته، ما اغنا فایده در نکړه عنکم تاسو ته جمعکم جمع کولو ستاسو مالونو لره، جمع کولو ستاسو مالونو لره. خلک به م را جمع کول د حق په خلافه او مظاهرې به م کولې او دارنګې مالونه به م را جمع کول چې بس دا دنیا پیسې چې در سره وي کامیاب دی. دا پیسې وایي خبرې کوي، پیسو باندې هر څه کېږي. دا هم ګوره د مسلمانانو غلط خیال دی.
چې شپه ورځې د پیسو له ورکړې ده چې بس پیسې او پیسه او پیسه. نه عزیزانو، وخت ورکړئ د الله کتاب له، چې زړونو کې یو خوند هم راشي، په ایمان یې ووایي چې د قرآن دا خوند د چا زړه ته کته شي. داسې خوند په پیسو کې شته؟ کلا و حاشا. داسې خوند د دنیا په بل نعمت کې شته؟ نشته دی. الله قرآن کې فرمایي الا بذکر الله، خبردار صرف د الله په کتاب معنی تطمئن القلوب، د زړونو ته اطمینان راځي. نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے اللہ کو یاد کرنے سے. نہ په دنیا باندې، نہ په دولتونو باندې، نہ په مالونو باندې، په دې هیڅ شي کې اطمینان نشته. اطمینان د زړه چې دی، خوشحالي او سکون او آرام د زړه چې دی، دا صرف او صرف د الله په دې کتاب کې دی. قرآن کې الله ویلي بذکر الله. نور شیزونو کې اطمینان نشته. اطمینان مه لټوئ، هسې سردردی دی. نو رب العالمین فرمایي چې دا اعراف والا به ورته ووایي، قالو ورته وبوایي ما اغنا عنکم، فایده در نکړه تاسو ته جمعکم، جمع کول ستاسو مالونو لره. څه فایده در کړله؟ وما او هغه څه کنتم چې وایي تاسو په دنیا کې تستکبرون، لویي به م کوله. هغه تکبر هم درله څه فایده در نکړله. تکبر څه ته ویل کېږي ځانو؟ حدیث کې راځي نبی علیه السلام نه د تکبر ډېره بدي بیان کړله. صحابه کرامو تپوس وکړو د الله پیغمبره چې یو سړی ښکلې جامه اچوي دام تکبر دی؟ نبی علیه السلام وویل نه، ښایسته جامې اچوي، دارنګې ښکلې سپلۍ اچوي، ښکلی کور دی وي چې وس او طاقت دی کې. نه، دا تکبر نه دی. ان الله جمیل یحب الجمال، الله ښایسته ذات دی، ښایست دی، خوښ دی. تکبر دا دی الکبر غمت الناس وبطر الحق، خلکو ته په سپک نظر کتل، وبطر الحق، او حق له دیکه ورکول چې نه منم دا حق، زمړه حق پکې لا چا راوستی، دین پکې لا چا راوستی دی، دغې ته ویلی کېږي. نو دا سوچ کوئ وسه چې که په مونږ کې دا صفات وي، حق هغه حق چې زمونږ د خواهش خلاف وي، نو که مونږ هغې له دیکه ورکړه مونږ متکبرینو، او که ورم نه کړله نو الحمدلله به شکر وباسئ. نو رب العالمین فرمایي چې دا اعراف والا به ورته ووایي چې هېڅ فایده یې در نه کړله. معلومه دا شوه چې انسان ته د انسان ماله، د انسان اولاده، دا هېڅ څه شی دته فایده نه ورکوي او نه دا ګناهونه. فایده چې ورکوي مګر دا زړه چې په دې زړه کې د الله محبت وي. یوم لا ینفع مال ولا بنون، داسې ورځ ده چې انسان ته به مال هم فایده نه ورکوي، ولا بنون، او نه به ورته زامن فایده ورکوي، الا من اتى الله بقلب سلیم، څوک چې الله رب العالمین ته په دغه روغ زړه باندې راتګ وکړي چې دا زړه یې روغ وي د شرکونو نه، د کفرونو نه، د بدعاتو نه، د حسدونو نه، د کینونو او د بغضونو نه، د دې ټولو نه پاک زړه یې الله رب العالمین ته راوړو، دغه انسان به کامیاب وي. اهؤلاء الذین، ملائک به ووایي بیا کافرانو ته، اهؤلاء الذین، آیا دا هغه کسان دي، اقسمتم چې قسمونه به کول تاسو، لا ینالهم الله، چې او به نه رسوي دوی ته الله تعالی برحمت، هیڅ رحمته. اوس به ملائک هم د جهنمیانو ته ووایي چې تاسو خو د مؤمنانو باره کې ویله چې نه داسه د پتر کې زمانه کې خلق دي، دا څه یعنی کوڅډب خلق دي، دا څه بې وقوف خلق دي. مسلمانانو ته به ویله مخکې تیر شوي دي چې صحابه کرام مبارک به ویله چې دا څه بې وقوف خلق دي، دا خو شپونکي او چرواهان دا خلق دي. تاسو دا ویله او دا به م ویله چې دا جنت صرف زمونږ د پاره دی. یهودیانو به ویله جنت خاص زمونږ د پاره جوړلی. ملائک به ورته اوس خبرې وکړي. ګوره مخکې ورته خلکو اعراف والا ملائک ورته لګیا چې جنت والاو باره کې به ستاسو دا خیال و چې دې ته به د الله رحمت ونه رسیږي. نو اوس ګوره چې د الله رحمت ورته رسیږي او که نه رسیږي. بعض اهل علمو لیکلي دي چې دا د دې اعراف والاو په باره کې دی. دواړو کې صحیح دی. اهؤلاء الذین، آیا دا هغه کسان دي، اقسمتم چې قسمونه به کول تاسو، یعنی دا مؤمنان هغه کسان دي چې ای کافرو تاسو به قسمونه کول چې لا ینالهم الله، او به نه رسوي دوی ته الله تعالی برحمت، هیڅ رحمته. نو او به ویلی شي په دغه وخت کې اعراف والا خدا دعا کړې وه چې ربه مونږ دې کافرو خواله مه بوځه. اعراف والاو ته به وویلی شي ادخلوا الجنة، داخل شي جنت ته، لا خوف علیکم، نه به وي هېڅ یره په تاسو باندې، ولا انتم تحزنون، او نه به تاسو غمجن شئ، لاړ شئ دې جنت ته داخل شئ. ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه، اوس بله مکالمه
بله خبرې هغه دا دي چې د جهنمین او د جنت ترمنځ اوس خبرې شروع دي د جنتینو ترمنځ ونادى اصحاب النار آواز به وکړي دا کافران د جهنم والا اصحاب الجنت خاوندانو د جنت ته ونادى آواز به وکړي اصحاب النار خاوندان د اوره اصحاب الجنت د جنت والاو ته به آواز وکړي ان افیضو دا چې راواړوئ راتوی کوي علینا په موږ باندې من الماء د اوبو نه لږ غوندې اوبه موږ ته راتوی کوي معلومیږي دا چې دا جهنم دا ټیټ دی او جنت دا اوچت دی مونږ ته لږې اوبه راتوی کوي بیا هم تاسو مونږ یو بل پیژندلو دنیا کې سره تعلق و یو بل د تره زامن د ماما زامن او مما رزقکم الله یا راتوی کوي په مونږ باندې د هغه څه نه رزقکم الله چې رزق درکړی تاسو ته الله تعالی قالو نو دا جنتیان به ورته وایي ان الله یقینا الله تعالی حرمهما حرام کړي دي دا دواړه یعنی دا اوبه او خوراک حرام کړی دی علی الکافرین په چا باندې په کافرانو هغه اوبه او هغه خوراک چې د انسان بدن ته فایده ورکوي که نه د دې دپاره اوبه شته حمیم ګرمې ګرمې اوبه به وي خوټ کېدلې اوبه ورله شته د دې جهنمیانو دپاره جنتین به ورته ووایي چې نه بس خفه نه شئ او دا خو الله په تاسو حرام کړي په کافرانو کم کافران رب العالمین اوس تعریف هم کوي الذين ها کسان د کافران اتخذوا دینهم چې نیولی دی دین خپله لهوا مشغله ولعبا او لوبې لکه سړی چې لوبې کوي بس دغې ته خپل دین د دوی ټولې لوبې ګډاګانې دي ټولې او دا ډانسونه دي ګډېدل دي او ګناهونه کول دا د دوی دینونه دي شمې بلول دا یې دین دی وغرتهم الحیات الدنیا دوکه کړي دی دوی لره ژوند دنیاوي د دنیا ژوند دوکه کړي دي چې دنیا کې مالونه دي دولتونه دي په دې باندې دوکه دي نو رب العالمین فرمایي فالیوم ننساهم پس نن ورځ به هېر کړو مونږ دوی لره کما نسو لقاء یومهم هذا کما نسو لکه څنګه چې هېر کړی و په دنیا کې لقاء یومهم ملاقات د ورځې د دوی هذا د دې سره یعنې د دې ورځې د ملاقات هغه وخت دوی هېر کړی و دا ورځ یې هېره کړې وه نو جزاء من جنس العمل څه چې کري هغه به ریبې تا د الله رب العالمین د آخرت هېر کړی نو ته به د الله د رحم نه وسه همدغه شانتې لرې پاتې شي بلکل به په تاسو رحم نه کوي ګوره ملایک به در باندې رحم نه کوي هغه به هم درته د توبیخ او د زورنې الفاظ وایي د اعراف والا به هم در باندې رحم نه کوي سره د دې نه چې جنت ته نه دی تللی خو په تاسو به رحم نه وي دارنګې د جنت والا به هم په تاسو رحم نه کوي او ارحم الراحمین ذات رب العالمین به هم په تاسو باندې په جهنم کې رحم نه کوي ځکه مونږ ویلي الرحمن الله عام مهربان دی په دنیا کې کافر له مور کوي مسلمان له مور کوي نعمتونه الرحیم خاص مهربان دی په آخرت کې صرف په مؤمنانو باندې مخکې آیاتونو کې ذکر شو چې خالصة یوم القیامه قل هي للذین آمنوا دا نعمتونه به د مؤمنانو دپاره وي خالصة یوم القیامه صرف د مؤمنانو دپاره کافرو باندې به رحم نه وي نو رب کائنات فرمایي فالیوم ننساهم نن ورځ به هېر کړو مونږ دوی لره دې جهنمینو دې اور والاوله کما نسو لکه څنګه چې دوی هېر کړی و لقاء یومهم ملاقات د ورځې د دوی د ورځې خپلې هادا چې دا ورځ د قیامت ته هېرو وما كانوا او نو دوی بآیاتنا یجحدون وما او په هغه څه وجه باندې کانو چې و دوی بآیاتنا زمونږ په آیاتونو باندې یجحدون انکار یې کو یو خو د قیامت ته دا یې نه منو دویم انکار یې کو زمونږ آیاتونه یې نه منله قرآنونه یې نه منل لمونځ به یې نه کو سار مونځ دا به ترې پاتې وه خفه کېده به هم نه په دې پسې اکثره خاص کر په دې سعودي عرب کې چې اوسېږي دا عمال حضرات راغلي دلته دا سختې تنګې په ځان باندې تېروي او دا حلال رزقونه ګټي ښه خبره ده خو منځونو ته املا ماتوي سار مونځ دا پس ورته معاف دی سار منځونه نه کوي روجې نیسي مونځ نه کوي عزیزانو ګوره دا د یو مونځ نه انکار کول دا ګوره د ټول دین نه انکار کول دی کوشش دا کوئ دا ټوله ځوانیم په عربو کې چې څومره مسافر پراته وئ ټوله ځوانیم د بل چا دپاره تېره شوه ستاسو د ځوانۍ نه نورو خلکو فایدې واخیستې ښه خبره ده ستا خیر بل ته ورسېدو ته شپه ورځ هم په دې تکلیف کې او بیا هم د ځان دپاره د ذخیره جوړه نه کړله د مونځ پابندي نه کې په جومات کې مونځ نه کې په جمع باندې نه کې نو داسې مه کوه رب العالمین فرمایي ګوره یوه ورځ را روانه ده
بیا به های ناتار کو کارې به وې خو بیا به د څوک هم فریاد نه اوري. نو رب العالمین فرمایي فالیوم ننساهم، پس نن ورځ ننساهم هېر به کړو مونږ دې ګناهګارانو لره، دې جهنمینو لره، کما نسو لکه څنګه چې دوی هېر کړی و لقاء یومهم، ملاقات د ورځې خپلې هاده چې دا ورځ ده، وما كانوا او هغه چې ودوی بآیاتنا زمونږ په آیاتونو قرآن پسې یجحدون انکار یې کو د هغې نه. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمه. که څوک ووایي چې دوی ځکه جهنم ته لاړل چې چا به پوه کړي نه که نه، غریبانان نه پوهېدله، چا ورته دین نو بیان کړی. الله رب العالمین جواب کوي چې نه، مونږ هر یو قوم ته دین ور رسولی دی، دا زما قانون نه دی. الله وایي چې زه چاته تبلیغ ونه رسوم او هغه له دې عذاب ورکم. داسې یو آیات رب العالمین په سورة الاسراء کې بیان کړی چې ان وما كنا معذبین، او نه یو مونږ عذاب ورکوونکي حتی نبعث رسولا، تر دې چې مونږ پیغمبر ور ونه لیږو. هر چا ته قرآن رسېدلی. نن سبا بیا په دې الکترانکس میډیا کې هر چا ته لاس کې قرآن رسېدلی. په دې کې هم چې څوک وایي چې زه په دین نه پوهېږم، نو دا د کم بختي ده، کم خود بدقسمتي ده. نو رب العالمین فرمایي ولقد جئناهم، یقینا راوړی دی مونږ دوی ته بکتاب کتاب فصلناه، په تفصیل سره بیان کړی دی مونږه هو دغه کتاب علی علمنا، په علم سره، هدن او هدایت دی دا کتاب، ورحمتا او رحمت دی لقوم د پاره د قوم یؤمنون چې ایمان لري. فصلناه بیان کړی دی مونږ دغه کتاب علی علم، په علم سره، هدن او هدایت دی دا کتاب، ورحمتا او رحمت دی د پاره دغه قوم لقوم یؤمنون، د هغه قوم چې ایمان لري. خو مشکل دا دی هل ينظرون الا تأویله. د نبی صلی الله علیه وسلم د پیغمبرۍ او د قرآن کریم د نازلېدو نه وروسته چې بیا هم دا د ایمان د مکې والا نه راوړي او مشرکان ایمان نه راوړي، نو بیا دا خلک په خپله باندې انتظار د عذاب کوي. دوی یقینا به وایي چې بس عذاب دی راشي په مونږ باندې. نو الله رب العالمین فرمایي هل ينظرون الا تأویله، دوی انتظار نه کوي دا کافر الا تأویله، مگر انجام د خپل انکار ته، انجام د خپل کفر ته. تأویل نه دلته مراد عاقبت الشیء، هغه انجام د خپل کفر ته انتظار کوي چې ما ته به سره رسیږي. نو رب کائنات فرمایي یوم یأتی تأویله، په کومه ورځ چې راشي دوی ته انجام د انکار او د کفر. د کفر چې کوم انجام دی، د ګناه چې کوم انجام دی، د انکار د دې کتاب د قرآن نه چې کوم انجام دی چې راشي، نو یقول الذین نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، وای به هغه کسان، یقول الذین، وای به هغه کسان نسوه چې هېر کړی دی دا کتاب، هېر کړی و دا کتاب من قبل مخکینه، قد جاءت یقینا راغلی و مونږ ته، قد جاءت یقینا راغلی و رسول ربنا، رسولان د رب زمونږه بالحق په حق سره، لیکن مونږ نو منلې. بیا داسې روایات په سورة الملک مشتره لو كنا نسمع او نعقل، مونږ ته راغلی والله رب العالمین به ورته ووایي چې الم یأتکم نذیر، آیا تاسو ته نو راغلی زما د طرفه یو ویرونکی، یو پیغمبر نو راغلی؟ ټول به ووایي چې ولې نو راغلی، لیکن مونږ چې دی مونږ انکار کړی، مونږ ویل چې نه منو. نو نه منل او بیا به چې دی اقرار وکړي په ورځ د قیامت کې، خو بیا به ترنه وخت تېر وي. فهل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا، نو آیا شته دی لنا زمونږ دپاره من شفعاء څوک سفارشیان، فیشفعوا لنا چې سفارش وکړي زمونږ دپاره. په قیامت کې به بیا دا وایي چې آیا شته دی زمونږ دپاره څوک سفارشیان چې سفارش زمونږ دپاره وکړي، او نردو یا واپس کړی شو مونږه، فنعمل عملو کو مونږه غیر الذي، غیر د هغه عملنا، کنا چې و مونږه نعمل عمل بم کوو، چې مونږ ته دوباره زندگی ملاو شي، مونږ به لاړ شو، مونږ به بیا د کفر په ځای باندې اسلام ومنو، د شرک په ځای باندې به د توحید عقیده، د ګناهونو په ځای باندې به بیا نیک اعمال کوو. خو بیا به ترنه وخت تېر وي،
رب العالمین فرمائے قد خسروا انفسهم یقینا تاوان کې چولی دی دوی انفسهم خپل ځانونه وضل عنهم او رک شوي دی د دوی نه ما هغه څه کانو یفترون چې دوی به دروغ جوړول په الله تعالی باندې چې زمونږ سفارشیان شته دی زمونږ به سفارش کوي د الله په وړاندې هغه ټول پیران او هغه ټول معبودان باطله هغه به تېنه بیا هیر شي او هیڅ به بیا نه وي د دې سره سوا د تاوان نه سوا د افسوس نه خو وخت به تېنه تېر وي بیا نو عزیزانو داسې به ورځ را روانه ده چې انسان به ارمان کوي نبی علیه السلام یو ځل په یو لاره تېرېدو یو نوی قبر و نوی انسان مړ شوی و هغه صحابه کرامو ته وفرمایل چې ما یتمنا صاحبکم من دنیاکم ستاسو دا ملګری چې په دې قبر کې پروت دی د دې دنیا نه هیڅ شي ارمان نه لري نه د کاروبار ارمان چې کاروبار رانه پاتې شو نه د اولاد ارمان لري چې زما بچي وو نه د ښځې ارمان لري چې زما ښځې وي نه د بل شي ارمان لري ارمان چې لري د دې وجې نه چې ما ته صرف دومره ژوند میلاو شي چې زه پکې 2 رکعاته وکړمه یو روایت کې راغلی چې دا ارمان لري چې یو ځل ما ته عمر میلاو شي چې زه پکې یو ځل سبحان الله وویم چې سترګې پټې شي نو بیا ورته پته ولګي چې د 2 رکعاتو نفلي مونځ څومره اجر دی د یو ځل سبحان الله څومره اجر دی خو دا اوس انسان ته پته نه لګي اوس ډېر غرور او نشه کې دی دا انسان نو زما عزتمندو ورونو په دې دنیا کې یو منټه دا ګوره عبثه ګڼل نه دي پکار دا ټول وخت زموږ سره امانتونه دي نو رب العالمین فرمای ان ربکم الله الذي خلق السماوات والارض د کفارو د شرک او د کفر بیان وشو مخکې آیاتونو کې اوس الله تعالی د خپل معرفت خپل پیژنګلو خپل صفات بیانوي ناشنا صفات د رب العالمین او مسلمان هغه مسلمان دی چې د خپل رب صفت کېږي په دې خوشحالیږي زما رب زه پیدا کړم ټول کائنات پیدا کړي رب مې دی رب ناشنا او عزیزانو په دې ډېر خوشحالي پکار ده چې الحمدلله زمونږ رب الله تعالی دی الحمدلله موږ مسلمانان یو الحمدلله په مسلمانانو کې بیا رب العالمین موږ له دا توفیق را کړی دی چې موږ روژې نیولې دي موږ قرآن ته ناست یو دا ټول د الله نعمتونه دي دا ادا کول پکار دي شکریه د دې ادا کول پکار دي اوس د الله صفات بیانې رب العالمین فرمای ان ربکم الله الذي یقینا رب ستاسو هغه ذات دی رب ستاسو خلقه چې پیدا کړي دي السماوات ټول اسمانونه و اسمانونه الله رب العالمین پیدا کړي والارض او ځمکې پیدا کړي دا فی 6 ایام په 6 ورځو کې الله رب العالمین دا ټوله دنیا پیدا کړې ده فی 6 ایام 6 ورځو کې الله دا پیدا کړي الله رب العالمین ته آسانه وه چې دا ټولې د کن په لفظ باندې پیدا کړی وي خو دې کې حکمت دی د الله حکمتونه دي چې انسانه هر کار چې کوي په مزه باندې اوس ګورې الله رب العالمین د انسان د سډاري کې پیدا کولی شي چې ګوره د مور په خېټه کې هلته نطفه وي او بیا 4 میاشتې او بیا 9 میاشتې پې تېرېږي او بیا پیدا کېږي او بیا ماشوم کېږي او بیا د خاپوړو شي داسې هم الله ډایرک انسان پیدا کولی شي لکه پیدا کړی هم دی آدم علیه السلام هم داسې پیدا کړی و داسې نوجوان یې ودرو بس آدم علیه السلام شو کن هغه پیدا کو رب العالمین خو الله چې داسې په مزه باندې دې کې د الله حکمتونه دي یکدم یو شیز مه غواړه په مزه د انسان چې اوچتې مرتبې ته رسیږي په مزه دا دنیا د دارالامتحان دی نو رب العالمین په 6 ورځو کې د ځمکې او د اسمانونه پیدا کړي دي ثم استوى على السماء بیا استوا وکړه رب العالمین على العرش په عرش باندې الله چې کله اسمانونه پیدا کړو ځمکه بیا د عرش د پاسه ثم استوى بیا د بره شو علا په معنا سره على العرش د عرش د پاسه 6 ورځو کې الله رب العالمین دا ځمکې او دا اسمانونه دا پیدا کړي دا مضمون په قرآن کې په نورو آیاتونو کې ذکر شوی دی یوه ورځ علماو لیکلي ده کم چې صحیح روایتونه دي د هغې نه دا معلومیږي چې یوه ورځ الله رب العالمین همداسې پرېښوده او نورو ورځو کې دا پیدا شو
د اسمانونو د ځمکې د پیدایش نه پس رب العالمین ثم استوا الله د عرش د پاسه شو. ګورئ دا یو اسمان د پاسه بل اسمان دی، د بل اسمان د پاسه بل اسمان دی، د هغې د پاسه بل 7 اسمانونه دي. د 7 اسمانونو د پاسه د عرش دی او د عرش د پاسه رب العالمین دی. د عرش باره کې به دا عقیده لرئ چې په مخلوقاتو کې د ټولو نه لوی مخلوقه هغه عرش د حدیث کې راغلی دي چې دا ټول اسمانونه او ځمکې دا د عرش په مقابل کې داسې دي لکه په غټه دشته کې، په غټه بیابان کې، په یوه غټه صحرا، په ډیزرټ علاقه کې یو بنګړی سړی وورغورځوي د زنځیر یوه کړۍ هغه پکې ښکاري نه ښکاري. دا ټول اسمانونه او ځمکې دا ټول چې دي د عرش نه دومره واړه دي. د عرش د پاسه رب العالمین دی. او داسې آیاتونه په قرآن کې ډېر دي. الرحمن علی العرش استوا، الله د عرش د پاسه استوا کړې ده. رب العالمین د عرش د پاسه. معلومه دا شو چې ذات د رب العالمین یو ذات وي یو صفات وي. ذات د رب العالمین هغه د عرش د پاسه دی، خو علم، قدرت، طاقت، نصرت د رب العالمین په هر ځای کې دی. په هر ځای کې رب العالمین هر شی چې وي په توره شپه، توره ګټه، تور میږی ویني هم د هغې د خپو کشاره موري، د هغې د زړه نم خبر دی رب العالمین. نو خو ذات په لحاظ باندې رب العالمین د اسمان د پاسه د عرش د پاسه دی رب العالمین. داسې ویل چې الله هر ځای کې دی دا غلطه خبره ده. دا د قرآن د آیتونو خلاف ده. داسې وایه علم د الله په هر ځای کې دی، قدرت د رب العالمین په هر ځای کې دی. قد احاط بكل شيء علما، د علم په لحاظ رب العالمین هر ځای کې دی. او البته ذات باری تعالی هغه چې کوم دی د عرش د پاسه موږ نه وایو. قرآن کې په دې مضمون باندې چې الله بره دی 1000 آیتونه دي. 1000 امام ابن القیم رحمه الله فرمایي ډېر آیتونه دي. دا ګوره موږ چې دعا کوو موږ لاسونه پورته نیسو. یو ماشوم چې هغه په خبرو نه پوهېږي هسې ترې راول ته تپوس وکړه الله چېرته دی، داسې بره به اشاره وکړي، ګوته به هم نشي نیولی. دا ولې الله د انسان په فطرت کې دا اچولی چې رب العالمین بره دی. محمد صلی الله علیه وسلم چېرته تللی و؟ بره تللی و. قرآن د کوم ځای نه راغلی؟ د بره نه راغلی. انا انزلناه، مونږ نازل کړی دی. الیه یصعد الکلم الطیب. داسې ډېر آیتونه. ثم استوى على العرش، بیا رب العالمین د پاسه شو د عرش د پاسه، استوا یې وکړه د عرش د پاسه. خو رب العالمین به نه مشابه کې د مخلوق سره. لیس کمثله شیء، د الله په شان څوک نشته دی. وهو السمیع، الله تعالی اورېدونکی دی، البصیر او لیدونکی دی. یغشي اللیل النهار، پټوي رب العالمین اللیل شپه، النهار په ورځ باندې. شپه چې دا هغه پټه کي په ورځ باندې، چې ورځ راشي شپه پټه شي، او چې شپه راشي نو بیا ورځ پټه شي. ویطلبه، طلب کوي حثیثا، هر یو حثیثا یو بل لره په جلتۍ سره. یطلبه، طلب کوي هر یو، معنا شپه چې دا هغه ورځ پسې ور روانه ده، ورځ په شپې پسې. حثیثا په جلتۍ سره ډېر زر تېرېږي دا ټیمه. نبی علیه السلام فرمایي چې د آخرې زمانې د قیامت په علامو کې یوه علامه دا ده چې وخت به ډېر زر تېرېږي. کال به داسې تېر شي لکه میاشت به داسې تېره شي لکه جمعه به داسې تېره شي لکه ورځ، او ورځ به داسې تېره شي که ضرمة الی النار، لکه کڼکۍ چې سړی لګوي، لکه سیکنډ. داسې وختونه به بې برکته شي. دې معنا هم دا ده چې دا وختونو کې به برکت ختم شي، چې ګوري بس هغه عمر تېر شوی وي او په عمر مړښت نشته دی. داسې زر وخت تېرېږي. نو عزیزانو کار پکار دی، کار عبادتونه پکار دي، د الله سره تعلق جوړول پکار دي. رب العالمین فرمایي والشمس والقمر، پیدا کړي دی رب العالمین الشمس نور لرا، والقمر او سپوږمۍ لرا، والنجوم او ستوري مسخرات چې تابع کړی شوي دي بامره، په امر د الله تعالی. دا ټول مسخر دي د الله رب العالمین په امر، تابع دي د الله رب العالمین په امر باندې. ورځم چې راخیږي د الله په اجازه باندې، شپه چې راځي د الله په اجازه باندې، نور چې راخیږي د الله په اجازه باندې، سپوږمۍ هم د الله په اجازه. داسې رب بندگی پکار ده. الا خبردار، له الخلق، د الله د پاره پیدا کول دی، یعنی دا ټول مخلوق د الله تعالی دی، دا ټول الله پیدا کړي. والامر، او اختیار هم د الله سره دی، ټول اختیار هم د الله تعالی سره دی. اختیار د دې ټولو کارونو هم د الله تعالی سره دی.
معلومه دا شو چې بندگی صرف او صرف د الله په کار ده ځکه هغه خالق ذاتم دی او هغه رب العالمین چې کوم دی اختیارمن ذاتم دی تبارک الله برکت والا دی رب العالمین الله تعالی رب العالمین چې رب د ټولو مخلوقاتو دی ادعو ربکم نراؤ بلی خپل رب لرا دعا وغواړئ د خپل ربنا تضرعا پاجزی سرا و خفیتا او پپټ سرا رب العالمین پاجزی سرا دعاګانې وغواړئ تضرع هغه د دعا ته ویل کېږي چې کې توبه وي چې ته کله دعا کې لاس پورته کړي د دعا طریقه هم دا ده دا به ان شاء الله یو ځل به بیان کوو چې دا دعا څنګه کول پکار دي خو د دعا نه مخکې د الله حمدونه د الله رب العالمین صفات د الله د صفاتو نه رستو الله چې در باندې کوم نعمتونه کړي د هغې شکریا د هغې نه رستو بیا چې کوم دی توبه به وباسي په خپله دعا کې چې یا رب العالمین ما نه چې کومې غلطۍ شوي دي مخکې په ځوانۍ کې واړه غټ ګناهونه دا ټول به ذکر کې الله زه تا ته توبه وباسم او دعا به دې جاري وي پس د هغې نه به درود شریف وي او بیا چې دی بیا به خپل حاجتونه شروع کړي نو تضرع هغې عاجزۍ ته ویل کېږي چې توبه هم پکې د خپلو ګناهونو نه اجتناب پکې وي رب العالمین فرمای ادعو ربکم دعا وغواړئ د خپل رب نه ربکم چې رب ستاسو دی تضرعا په عاجزۍ سره و خفیتا او په پټه سره چغې مه وهئ چې هر چا ته ځان ښیوئ دعاګانې کوئ نه په پټه پټه دعا غواړه ښکاره داسې نه چې ښکاره دعا منه ده خو ډېره د ریا نه لرې دعا هغه دعا وي چې هغه په پټه وي انه یقینا الله تعالی لا يحب المعتدین مینه نه کوي د حد نه تېروتونکو لره معتدي حد نه تېروتونکي دا ټول خلک دي ښه چې څوک شرک کوي څوک کفر کوي څوک نور گناهونه کوي څوک ظلمونه کوي دارنګې څوک په دعا کې اعتدا کوي دعا کې اعتدا دا ده چې یا الله پاکه مال راکې او بیا خپئ چې مال الله رب ما دعا وکړله مال رب العالمین را نه کړل د اعتدا دام ده چې یا الله د فلاني نه واخلې او مال یې راکې نه داسې دعاګانې مه کوه اعتدا دام ده چې یا الله پاکه د اسمان مې ډېر یاد شوی دی ما یو ځل ور وخېجوه داسې دعاګانې مه غواړه دا اعتدا فی الدعا ده ولا تفسدوا فی الارض او فساد مه کوئ ای زما بندګانو فی الارض په ځمکه کې بعد اصلاحها پس د اصلاح د هغې نه فساد مه کوئ د خلکو کورونه مه ورانوئ خلق مه وجنئ تاسو منافقتونه مه کوئ تاسو مال مه لوټ کوئ د خلکو وینې مه تویوئ د خلکو مړي مه راوړئ د خلکو کورونو ته دا مه کوئ دا ټول فساد فی الارض ودعوه او دعا غواړئ د رب العالمین نه خوفا په یره باندې و طمع او په تمه باندې په یره او په تمه د الله نه یریږه او طمع معنا امید ساته چې الله به زما دعا قبلوي په پټه دعا غواړه په عجزۍ سره غواړه او تمه لره چې زما دعا به قبلي او دارنګې یریږه د رب العالمین نه یریږه د رب العالمین د عذابونو نه ان رحمت الله یقینا رحمت الله تعالی قریب نزدې ده من المحسنین نیکی کوونکو ته دلته یو ترجمه ده یقینا دعا قبل دل نزدې دی اے انسان کلم دا موایا چې زما دعا نه قبلېږي نګوره رب العالمین او ستا ترمنځ هیڅ واسطې نشته هیڅ وسیلو ته هغه وسیلو ته چې هغه شرکي وسیلې وي هغې ته ضرورت نشته دعا غواړه رب العالمین فرمایي واذا سألک عني عبادي فإني قریبا که زما بندگان درنه زما باره کې تپوس کوي زه ډېر نږدې یم اجیب دعوت الداعی زه د هر دعا کوونکې دعا قبلومه دلته الله فرمایي ان رحمت الله یقینا رحمت د الله تعالی یعنی دعا قبلېدل چې کوم دی قریب ډېر نږدې دی من المحسنین نیکي کوونکو نه نیک اعمال کوه حلال خوره حرامو نه ځان بچ ساته نو دعا به دې قبلېږي شونډې خوځوه بره به رب العالمین ستا دعا قبلوي وهو الذي الله تعالی هغه ذات دی یرسل الریاح چې رالیږي هواګانو لره بشرا زیری ورکوونکې بین یدی رحمته مخکې د رحمت خپلنا مخکې آیت کې رحمت ذکر شو مراد تېنه دعا قبلېدلو دلته رحمت ذکر شو مراد تېنه څه شی دی مراد تېنه باران دی د باران نه مخکې کې خیلم کړي هلکه هلکه نری نری یخې یخې هواګانې راشي دغې باندې انسان ته زیری میلاو شي راوځي بچي راوباسي ماشومان راوباسي چې هله یخه هوا لګېږي بره وریځو ته وګوري نو چې وګوري نو دا بیا به باران راکته شي الله اول زیری ورکړي
حتی تر هغې اذا اقلت سحابا چې کله راپورته کړي، اذا اقلت کله چې راپورته کړي، څه شی راپورته کړي؟ دغه هواګانې راپورته کړي، سحابا وریځو لره، ثقالا درنې درنې وریځې وي، سقناه بوزو مونږ دغه وریځې لبلد هغه ښار ته، هغه کلي ته، میت چې هغه وچ وي، وچ شوی وي. میت نه دلته مراد مړ وي، معنا وچ شوی وي، شینکیات پکې ډېره موده کېږي چې نه وي راختي، ضرورت وي باران ته. وګوره دا اوسني تحقیق مطابق هم دا بره د وریځې نه دي، دا په زرګونو په لکونو لکه په اربونو لکه داسې ټنونو باندې وزن لري، بالکل دا اوچتولی انسان نشي. موږ ته خو هسې هوا ښکاري. الله قرآن کې پخوا نه ویلي ثقالا. اوسني چې کوم د دغه ماهرین دي د دې وریځو، نو هغوی دا وایي چې دا وریځ دا ډېر دروند دی، او دا انسان ته پته هم لګي چې کله په دې جاز کې روان وي او په دې وریځو باندې دا جاز ورخیږي، ته به وایې که دا ګاډی په کچه کې روان دی، داسې یو زور لري دا وریځې. الله ځکه وایي درنې وریځې دي. د الله دې حکمت ته وګوره، دونه دروند شیزه دا د ځمکې او د اسمان ترمنځ رب العالمین داسې راځوړند کړی دی. د داسې ذات بندګي پکار ده. فانزلنا به الماء، نو پس رالیږو مونږه، فانزلنا به الماء، پس رالیږو په هغې سره الماء اوبه، نازل کو مونږه په هغې سره اوبه، د دې وریځو نه مونږ را نازل کو اوبه د بارانه. فاخرجنا، نو پس راوباسو مونږه به په دغه اوبو سره من کل الثمرات، د هر قسم میوونه، د هر قسم آمدنیانو د دې ځمکې نه. لکه څنګه چې مونږه یو وچ بوټی هغه بېرته شین کوو، یوه وچه ځمکه هغه آباد او زرخیزوو، یې مړه ځمکه هغه را ژوندی کوو. الله فرمایي دغه شان به دا مړي م را ژوندي کومه. کذلک دغسې نخرج الموتى، راوباسو مونږه مړي د دې قبرونو نه بیا راوباسو، مونږ به پکې ژوند واچوو. لعلکم تذکرون، د دې دپاره چې تاسو نصیحت واخلئ. دا وریځې مونږه ولې رالیږو، دا بارانونه مونږ په تاسو باندې ولې کوو؟ وجه دا ده چې تاسو نصیحت قبول کړئ، د الله په قدرتونو کې، د الله په اسمانونو کې، د الله په نظام کې سوچ او فکر وکړئ. نو سوچ لبم راشي چې دا نظام دا یو برحق نظام دی، دا نظام چې کوم دی دا د رب العالمین نظام دی. والبلد الطیب یخرج نباته، او ځمکه پاکه یخرج راوباسي نباته گیا. والبلد الطیب، او ځمکه پاکه مزیداره یخرج راوباسي، یخرج راوزي نباته گیا داغي، گیای راوزي باذن ربه، په حکم د رب داغي. کومه چې پاکه ځمکه ده د هغې دغه راوزي، څه شی راوزي؟ گیا ترېنه راوزي. باران چې وشي او ځمکه داسې زرخیزه وي، بعضې ځمکې وي هغې باندې چې څومره باران وشي هغه نه کېږي، کلکه ځمکه وي، هغه خاوره قابل د دې نه وي چې په هغې کې زراعت وشي، په هغې کې دغه وشي، شینکیات پکې راوخیږي. والذي خبث، او هغه ځمکه چې خوره وي، لا یخرجو نه راوځي الا نکدا، نه راوځي بوټي د هغې مګر بېکاره. خورناکه ځمکه ورته خلک وایي، خبثه چې خورناکه وي، معنا هغه ځمکه ده چې هغه قابل د دې نه وي چې هغې کې زراعت وشي. كذلك هم دغشا نصرف الآيات لقوم يشكرون، د پاره د هغه قوم چې هغوی شکر ادا کوي، شکر وباسي. كذلك دغشان تی مونږه نصرف الآيات، بیانو خپل آیاتونه، بیانو خپل د قرآن آیاتونه، لقوم د پاره د هغه قوم یشکرون چې هغوی شکر ادا کوي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد. سبب ان شاء الله لقد ارسلنا نوحا، دزنه رستو د شپږو پیغمبرانو ناشنا واقعات دي، ښکلي واقعات، دا زده کول پکار دي او ډېر ښکلي حکمتونه دي. نو چې څومره دا ترجمه تاسو اورئ، دا سبا د شپږو پیغمبرانو واقعات دي، دا ضرور ورسره واورئ. الله رب العالمین دې زمونږ او ستاسو ټول ضرورتونه حل کړي. رب العالمین دې زمونږ او ستاسو دا شپې د لیلة القدر په شپو کې راولي، او الله رب العالمین دې زمونږ نه د اعمال قبول کړي. آمین یا رب العالمین. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.